د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اړوند حمیم علي دارالعلوم کې د نږدې 200 نجونو په ګډون 1515 تنو ترمنځ پیل شوی د سیرت النبي، حفظ او حسن قرات پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدې چې په ټولو پړاوونو کې لومړی، دوهم او درېیم مقام ګټونکو نجونو او هلکانو ته د لپټاپ، موبایل او بایسکل او نورو ته نغدي او جامو ډالۍ ورکړل شوې. د یاد دارالعلوم مشر مولوي سرور الله حمیم وویل په دې سیالیو کې 8 نجونو د سیرت النبي، 18 نجونو د حفظ او 55 نجونو د حسن قرات سیالیو کې ګډون کړی. همداراز 150 تنه نارینه‌و د سیرت النبي، 100 تنو د حفظ او 90 تنو د حسن قرات سیالیو کې ګډون کړی چې له یادو دواړو لورو څخه په درې برخو کې لومړی، دوهم او درېیم مقام ګټونکو ته لپټاپ، کمپیوټرونه، عصري موبایل او بایسکل د انعام په توګه ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه هغه کسانو چې له درېیم مقام څخه ښکته پوزیشن ترلاسه کړی ورته برابر شوي نغدي او برابر شوو جامو ډالۍ ورکړل شوې. نن حمیم صاحب په علي دارالعلوم کې د سیرت النبي او د قره حفظ او د حسن قرات د مسابقو اخرنۍ ورځ وه او د جوایزو د تقسیم پروګرام. په دې سیالۍ کې د سیرت النبي په سیالۍ کې 150 کسه او د حفظ په څه کې 100 او د حسن قرات 90. د وناسو په بخش کې د سیرت په پروګرام کې 80، د قره حفظ 50 او د حسن قرات 55 کسان. په دې هر یو کې درې کسان اول نمره او دوم نمره او درېیم نمره هغه د لپټاپ، کمپیوټر، د بایسکل او د موبایل مستحق وګرځېدل او نورو ته د جامو او د نغدو پیسو جوایز تقسیم شو. د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد د یادو سیالیو د جوړولو لامل ستاینه وکړه او بریالیو نجونو او هلکانو ته مبارکي ورکړه. همداراز د ورته سیالیو په جوړېدو کې د حکومت د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. هغه او یو شمېر نورو علمای کرامو د خبرو پر مهال د سولې او پخلاینو چارو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او زیاته کړه په هغه ټولنو کې چې جګړه وي ټولې بدبختۍ ورسره شتون لري او د دې بدبختیو څخه د خلاصون په موخه په ټولو ښکېلو خواو غږ وکړ چې د افغانستان د آبادۍ په موخه له جګړې لاس واخلي او په ملي فکر د وطن د آبادۍ لپاره مټې راونغاړي. یو غږ پورته کړو چې په دغه ولس باندې ترحم پکار دی. د هغه ولس دی چې په سلو کې 80% ټکول شوی، تعذیب شوی، کړېدلی، وژل شوی، په کورونو کې کونډې، یتیمان او بوړې میندې موجودې دي او هره ورځ د سترګو نه یې اوښکې ځي. راځئ چې په هغه چا باندې غږ وکړو چې د دغه جنګونو او ستونزو او کړاوونو لامل دي او په دې ملک کې د دغه جنګونو لامل شوي دي. زه د حمیم صاحب د دارالعلوم د قدرمن مؤسس صاحب شیخ القرآن قاري صاحب اسرار الله حمیم او د دوی د استادانو نه مننه کوم چې د دغه شاګردانو په روزلو کې او خاصتا د خویندو په روزلو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. الله جل جلاله دې ورته اجر عظیم ورکړي او موږ ترې مننه کوو. جنگ د مسایلو د حل لاره نه ده او چې ځي نو آخر به په بابازو راځي. همدغه صلح د الله د کتاب د لاندې معزز صلح، درنه صلح، په نړیواله سطحه باندې صلح دا انشاءالله را روانه ده. دې دپاره ډېر کار روان ده. حکومت خپله برخه کردار ادا کوي، ادا کړی ده. نور دې حکومت دې ته متوجه شي. موږ پرې غږ کوو. موږ په یو آواز باندې د حکومت د ښو کړنو تایید کوو. وړاندې دې شي حکومت او د صلح دپاره هغه طرف ته موږ وایو چې حکومت فریق ده او دې فریق سره کښېنه. زما په وطن کې د فردون او د تعلیمي کچې دپاره چې زما فردون آبادي د امن ضرورت دی او دا دعاګانې کوئ علما، ولسونه، ځوانان چې الله زموږ او ستاسو په دې ګران افغانستان په دې وطن کې الله تلپاتې صلح، امن او ارامي الله راولي. امین وایئ. د
یادونې وړ ده چې په وروستیو کې په ننګرهار کې هره ورځ له دیني مدارسو څخه د فارغانو سلګونه کسانو د دستاربندۍ مراسم ترسره کیږي.